خدایا پاکه زمونږ په وطن کې اوس هر څه د اور په بیه شو پټرول ملاویږي نه ګران دي او سی ان جي ته پوره لینونه ولاړ دي توبه خدایه عزت ګټل ګران شو خبر چې د کور د خرچې به اوس څنګه پوره کوو मोरी सोका ये बघितलं उश्वा और न लगी और भी आसिम डाला बाहर रोटे फ्री काका मुका धीर असं नका और पण का रोटे भाका بچی کټوۍ پخه ده صرف 15 منټه پکې دي زه لږ بار ته ځم ته بیا دا کټوۍ د اوره کوزه کړې ها بابا ما نه غری پورې لګا بوزه بچی خیال کوه چې ګوتې دې ونه سوځي چې رور دې راشي نو دواړه روټۍ وخورئ لالا په خیر راغی بیا شي حیران یم چې تا ته څنګه پته ولګي چې زه رالم څه چلو شو لالا چې د سر په سترګو دې نشم لیدی د زړه په سترګو خو دې وینم یا الله بېشکه چې ستا په کارونو کې څوک یې سم نه شي دا راته ووایه بچې چې روټۍ تیاره ده که نه ډېر سخت وږی یم دا تیاره ده لالا د روړم شو بچی خو نشم لالا خو زړه مې تړکې خو زه هغه بدقسمته خور یم چې خپل لالا له روټۍ هم نشم اوړی نه بچی بدقسمته ته نه یې بدقسمته خو هغه خویندې دي چې د چا سترګې نه وي د چا لاسونه نه وي د چا خپې نه وي ستا خو شکر دی سترګې شته لاسونه دې شته خپې دې شته ستا د لالا په شکل او ستا د لالا په شکل کې چېرته روان یې بچیه مورې زه به چېرته ځم په یو په ټکسي باندې مزدوري کوم او یا که ټکسي خراب وي نو د توري ورکشاپ ته مې بوځم دا خو ټیک ده بچی خو مخکې کور کې سودا ختمه ده مخکې د کور سودا راوړه بیا چېرته مرضي لاړ شه خدایا پاکه نو د کور دا سودا به مو زه راوړم نو څوک لالا مونږ بازار ته لاړ شو ته غلی شه ته غلی شه تا ته ما ویلي ته بازار ته لاړه شه سودا پسې او بیا ستا ته لیونی ښکارم چې پېغله خورو په سپین سر به مور د سودا پسې لېږم لالا ما خو د سره ټوکې کولې تاسو غوسه شوې زه روکشه ځینې مشر اوسه څوک داسې ټوکې کوي پرېږدی مورې موږ سره نور څوک دي ټول وایي تا ته یو وړه خورم
زه بچې ته اوس لاړ شه ناپته کېږي سودا راوړه په مورې زه خو به سودا په وخت راوړم خو چې دا لیونی په وخت پخم کي که نه نو لالا په وخت پخولې د بل څوک هم راوله که نه نور څوک راول نور څوک بهبي لاله راوله دا بخته لږ وه ته چې روانه دی ته خو ډېر لیونی ولې روټ چړې موري دې کې د چړلو څه خبره ده دروندار مې ورته وویل ستا جیب اوس کړه اوبه ما خو درنه اوبه نه دي غوښتي خیر خو دی که نه چې دا بې وخته اوبه راکړي ما خو ثواب ګټل ثواب مواب نه ګټي ډېر ترور د زوی واده دی والکه دا ستا څو تروریانې دي او څومره یې زامن دي ظالمه د خدای په دې میاشت کې خو تا پوره اووه چوټیانې وکړي او دا به دې اتمه شي دا کار خو داسې نه کېږي یار څو کم جي پوره 9 تروریانې مې دي او د هرې ترور مې 15 زامن دي خیر دی که نه جي ډېره نیازمینه ترور مې ده د یو عادله مې پرېږده بیا به چوټي نه کوم د هر ځل په شانې دا ځل هم پرېږده بیا به چوټي نه کوي پرېږده دی که خدای خبر چې په خپله به په شاګردۍ کې څومره چوټیانې کړي دا ټول هلکان ستا د لاسه وران شوي ستا د لاسه والکه په پوله غوږونو مې دا خبره واوره صرف سبا یوه چوټي وکړه یوه او چې ګورې بله ورځ سهار وختي را رسېدلې تاسو دا کار نه ګورئ د دې ګاډي انجن پاتې دی د هغې حصه کول شکر دی چې تا ته لا رایاد شو ته ما نه هېر شوی کله ته خو زما په زړه کې اوسې غلی کښېنه مړه زه دې ډېر ښه پېژنم بیا به دې خرګاډی خراب شوي دا نه مړه خراب نه دی بس هسې کله کله میسینګ کوي او دا سټارټینګ یې د ګوګل اخلي بل ګیر هم لږ دغه کوي اړیکې انخري کړي خو نه زما کافي ده نه نه مړه دا خو اړو خراب نه دی دا خو سم دم دی یو مشوره درله در کومه ته منې مې یو 2 ډاګې والا چېرته نه پیدا کړه او یو خر ظالمه له تکلیف نه به خلاصې دا راته ووایه چې ګاډی دې کوم ځای کې ولاړ دی د کور مخې ته ولاړ دی ته راشه دلته دا ګاډۍ به ټیکې او زه به لږه کور له سودا راوړم بزر راشه ښه ټیک شوه مړه درځمه ولې پیسې ختمې شوې څه او یار ډېرې پیسې را سره نشته بس نوره لوبه نه کوو څه موبایل څه ګړۍ څه د سرو ګوتمه نه لري چې لوبه پرې وکړي دروند سړی په سپکو خبرو ډېر سپک ښکاري نه خو لا تر اوسه پورې زما په ځای کې
چا دا سیزونه بیللی دي او نه زه بیللو ته پرېږدم. زلمیا لوبه کوه لوبه. خوب نه دا خوب ورې د ورورولۍ دشمنۍ. لوبه کوه لوبه. اوس خو دله شوړه راله که نه څه او څومره لکه بیګم او 10,000. لس زره غلام باش وایا دا دو به درته نیک وي وسړیا د هغه نه به د چا پلار وګټي. نه په خپله وایه مړه موږ خو هغه د توکل ډزو چېرته بیللې به دي ای به وایي چې دا نیک رامنل دی په خپله وایه. نه نیکه وایا ستا په باره کې خو زه دا سوچ هم نشم کولی. هلکه یو غټ دو نه څنګه په چوکه باندې بیلو مړه یا هار او یا پار. وخه مې ده یاره نیکه پته وایا ورته. زه چې ته وې نو هلکه بیګم ټولې لالا باول ځل مې د تا نه پیسې وګټلې. خراب دې ګزارما هلکه ما کوم ستا په مرۍ کې پړی اچولی مړه سوچونه مه کوه. دا واخله دا ستا د جیب خرچ دی. ورې په دې چېرته جواري کې ځه لاړ شه او کور دپاره پیسې واخله. ځه لاړ شه او چې کله داسې پیدا شي نو رابه کې څه ورته ګورې. ځه لاړ شه. جی پارک پورې ځو. ښه راځئ کښېنئ. واه دا څه کې ولې کېناستم که نه. نجیب تاسو وروستو کښېنئ. زه به هم دې سیټ کې کېنم. زه شاته سیټ کې بلکل نه کېنم. واه پیسې خورا. د څه شي پیسې؟ واه وایي د څه شي پیسې؟ وای ما ته وګوره خبره وره. واه دا ته یې په دې ګاډي کې رانوستې. ته ما نه پیسې غوښتې شي. ولې نه نشم اخیستی خو زنانه ذاتي دا که یې ځان سره څوک سړی راغوستی وی که نه بیا به مې تا ته ویلی چې پیسې دې څنګه هله. سړی خو ما سره شته. سړی را سره کم دی؟ ته یې که نه. زه به ستا په شان جینکو سره ګرځم څه. دی خیر کاکا دا ته دلته څه کوې؟ ته مې ځان سره راوستې. کور کې خو ته میلاویږي نه. د ماوي په دیوانه به دې دلته راولم ځان سره. شابه ځه نجیب ځو کور ته. کور ته نه هلته به ځو. پارک ته
जिनै सम्म पतासा जिनै सम्म पतासा जिनै सम्म पतासा हे नाजुनो जादूगरायम द हुसन मालिकयम स्फुगमैद स्वरलसमेयमा हर्चा तख्तारयम बेशका 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 पतासयम पतासयम पतासा यार समा पतासा पतासयम पतासा यार समा पतासयम जिनै सम्म पतासा जिनै सम्म पतासा हसीनी पता बांधे मयनियम ए मस्त नाज़िनी अरमान में बसुंदा दे है चिटूलू मर्रा सरे अरमान में बसुंदा दे चिटूलू मर्रा सरे पता से जिनै सम्म पता से जिनै सम्म पता सा जिनै सम्म पता से जिनै सम्म पता सा चार पाने पूरी जो और राजी के लिए 200 की राजी का दिलदार खान طول عمر سوجيتا دك لاس راغلي ما وتش لاس تلما نن بات دك لاس زما زما د وزري مثال خو لکه د بانک دی څوک ورته پیسې راوړي او څوک یې نه وړي فرق پکې صرف دومره دی
چالته په کاغذونو کار کیږي او دلته د دې چیک هغه هم کله کیس شي او کله نه. سار در سره تللی وم او ډک جیب رالم دا واله د 200 په ځای 2000. نجي نه زما خپله مزدوري 200 روپۍ غواړم. کېنه د خوشحالۍ نه یې در کوم. هلکه ته یو کار ولې نه کوې د ټولو ورځ جاډي ما نه اخله او ما سره اوسه. ټیک ده جي غریبانه خلک یو زموږ په مزدورۍ سره کار دی تاسې راکوم. لکه ګاډی تیار دی ساجي پیسې تلواله ګاډی تیار دی. دې ماشوم څه ګناه ده چې تا ووایو زموږ نه پیسې غوښتل د دې نه بله کومه غټه ګناه شته. مزدوري غوښتل هر غریب حق دی. خپل حق غوښتل دې کې هېڅ ګناه نشته. زموږ په وخت کې به خپله نشه ټیټه ساتې. نشه ستاسو غوندې د کبرجنو خلکو لپاره ساتلې ده. تاسو له پې ټک در کوم ټک. سر خو مې د دشمن خوښ وي. دا راته ووایئ تاسو چا په سرونو ټیټولو مجبوره کړئ؟ چا؟ یو مصري سره مې جګړه وکړه لالا او وهل مو وخوړل. واه زما نرانو ورونو واه خبره دا نه ده. ما ته خو همدا خبره ښکاري. تاسو په دې مخونو کې راته ښکاري بد خدای ظالمانو چې دومره وهلو ته زړه شوي وو دومره لرې ورپسې ولې تلئ خپلو کې به په یو بل باندې کړي وو که نه. عجیبه خبره ده لالا پکار دی چې ته د هغه بې عزتي وکړې. ته خو د هغه په ځای موږ بې عزته کړې. حیران یم چې دا تاسو زما څنګه عجیبه رومې زه خو چېرته په ماشومتوب کې پلار له په ژړا نه یم راغلی چې بابا هغه ماشوم زه ووهلم. الټه به زما پلار له خلک په ګیله راتله په ګیله او ورته به یې وې چې کاکا زوی دې زما په زوی سر مات کړی دی او تاسو د یو مصري د لاسه نن سرونه ښکته نیولي دي. زما په خیال دا مصري به ډېر زورور نو. نور څه خبره نه وه لالا موږ د کار پیسې نه ورکولې. هغه په خپل حق وهل وکړه
تاسو په خپل حق کوم ته چې بدماشي ټیکس ویلی شي بهل وخوړئ افسوس صد افسوس تاسو ته خو ځوانان ویل ځوانۍ توهین دی توهین تا راته وویل چې هغه مصري دی چاته په حق دی خو په دماغو مې دې شک دی یا خو ماته لیونی ښکاري لیونی او یا زما نم غټ بدماشي چې زما پرونو دې لاس اوچت کو ولې نه خو لیونی یم خان او نه بدماش یم زه یو مزدور یم مزدور خپله مزدوري زه ښه په نه روان یم زه د نرانو قدر کوم قدر او پردی حق په ځان نه پرېږدم او پاتې شو بدل خو زه پلار تم نه پرېږدم پلار ته واخله دا خپل حق دی چې ما ووهما طاقت برکت غریب نه د غریب مجبوری اخیستی خان د دوه څپېړې مې نوره موخه چې دا غصه دې سړی شي نه دې وخم مه یېرېږه څه مې چې وکړه دا ستا دپاره یو سبق شو چې بیا آینده دپاره داسې جرأت ونه کړي پوه شوې راځئ هلکه څنګه چل دی نن د هغه سړي څه پته نه لګېده مونږ یې روانه مفتت یو نه په هغه څه کې کوم چې د هغه ځي خو د تن پرې شي که نه راځه هلکه دا خپل قسمت په خپل ازماومه
کېدای شي که خدای دې الټونه ټوډي کړي راځه ما لکه ډېر پوخ جوارګر راته ښکارې نجینا خان والله پړومبي لستل دي اډه کې ناس ما جواره تا زه د شیطان د سکول استاد پاتې شوی زکه خو شیطان په ګوته غړوم په ګوته ما ته د لری نه د سړی پته لګي چې څومره وبو کې دی دلدار خان پوخ جوارګر راته ښکاري د پیسو نه اخلاص دا خو د قسمت خبرې دي چې چا قسمت خې پیسې ومغله ورزي راځه یار چې اوس موږ د خپل قسمت وګورو وای آشنا بس خوشارو داس خوش پکې څه ته وایي هلکه غلی کېنه نن هم ډېر خوش ښه ده چې نن خو درته مونږ رایاد شو څه وکړم مور خو مې شته دی ده بابا مې کار ته لاړ شي د کور ټول کارونه بیا زه کومه رښتیا وایي که نه ستا په شان بېغمه خو نه ده چې ټول کار یې ماله پرېښی مورې ګیلې مه کوه دا هسې به مونږ زمونږ کور ته راځي لیلا ګیلې دې په سر سترګو خو دا مجبوري چې ده که نه دا ډېره غټه بلا دي لا نو ولې ستا نه لا بله غټه بلا شته خو چې ګورې همدلته به راخوشي ها نو زه بلا یم نه نو ولې نه یې سر سم شه لکه ټوکې کوي سره مور مې بالکل ټیک وایي چې کله ته نه راځې که نه نو لالا مې ستا لارې ته ګوري واه 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 دې ته نجلۍ ته وګوره نو هم در باندې افغان ښه ده بچیه دا خو لیونۍ ده ته راته وویل نن ډېر وختي راغی خیر خو دی که نه مورې نن راله خدای د 5 ورځو دنده په یو ورځ راغی نو مېل بس راځه په دې شکر کوه کور ته ځه سیده کور ته رالم او دا وګورې دې کې مې تالم جامې راوړي دي او خور به هم راوړي دي او لالا بابي له دې څه راوړل دې له به زه کپړې ولې راوړم ماماجي به ورله راوړي که نه زه ستا دې د پلار نوکر یم داسې دی بچیه په دې کور خو د دې ډېر حق دی او اوس خو د دې کور ژوند جوړېږي دا رښتیا هم مورې هغه بار هغه ټیکسي خراب دی هغه لږ ټیکو ورځه لازم ښه یو منټ هلکه هغه جینۍ یوازې لاړه هغه یې کور پورې ورسوه نرګس نرګس خبره وکړه که نور څه پاتې که نه نو هغه هم راته ووایه اوهو ما تا ته څه وویلې چې ته پرې دومره خفه شوې مور له دې کپړې روړې لیلا له دې کپړې روړې او چې زما له کپړو خبره راغله نو ماما به دله روړي ولې ونې نو تا ته مې د مور او د خور په مخامخ څنګه ویلی وې ما ته وګوره دا وګوره تا له ما څه راوړي څه شوه غاله پرېوت رانه نه نه دا د کوېدنې ګوتمه ده هغه وخت مې د غلبې په وجه تا ته مې واخلي
तमाशे का जानता मी नजदे हाय जानता मी लुगे का गोली जानता मी लंबे का माजरी जरी का माजरी जरी का माजरी जरी का माजरी जरी का दासी जलवा हलेयम है इस्तादा रंगीनो दुनिया ता दासी जलवा हलेयम दासी जलवा हलेयम दासी जलवा हलेयम मखदीरा कारत का पामा जोड़ी जलजली का जानता मिलू के का गोली जानता मी लंबी का माजरी जरी का माजरी जरी का माजरी जरी का माजरी जरी का राशवगोरा सभी झाल्या रवडी रामंडेका
خوشحالۍ د لاسه ما نه دا میرو چې ته لالا دلته ستا هېڅ قصور نشته ډغره خو د ړندو په قسمت کې کاش چې ستا په ځای دا ډغرې ما خوړې خورې ما خوړې الله دې نه کړي چې زما د نصیب ډغرې به زما لاله وخوري خو ته راته ووایې لاله چې خوشحاله پسې زه نن په دې خوشحاله یم چې وګوره ما خپلې خوب له سره وړي د واده جوړه او سره بنارسۍ دا غم خو زما اړه خوري چې وړاندې جینۍ سره به څوک واده کوي څوک اوهو بابا زه خپله خور خو داسې نه وادم بېله بعد د دې د سترګو علاج کړو چې دا په خپلو سترګو دا ټوله دنیا وکړو د هغې نه پس به که خیر دا وادو जी बीबी जी تا دا یاشي نه زما نوم نازیه دی जी خدا راته ووایي چې دلته څنګه راغلی دا ګاډی مې خراب دی انجن یې شور کوي ښه جي تاسو لږ راځئ गाड़ी खुली बिल्कुल खामोश तो ठीक ठाक अले तो कोड़ी सो دا غر نه کې ګوره ورته نه و بیبي چې غر نه کوي نو سټاټي کی بسنګا څه خبره دادا چې چا وخت مزایا کاوه چا وخت خراب نه غواړي پیرون واره تاسو و بیبي غریب سره او هغه خوا ما ته په لیوانه Kena, kar kawa. Dekha bas, gaade made prida, samdan de shaba kar mo shaba. ولې پیسې ختمې شوې څه یاره دې کسابان نه څوک جواري ګټلی شي بس همدغه پیسې دی والله د کور په کاغذونو به مې درله پیسې درکړې وې اوس خو در سره ګاډی شته که نه
गाड़ी ته وله دا ګاډي د یو نیم ولا خو دی زیات دو پې نه ږدم یو نیم سئ مړه یا خو به د خیره دوه شي یا به د دې نه ملا سپین شو ودرېږه ودرېږه हजुर बाछौ او د ګاډي چابي دا د ګاډي چابي دستخوشۍ کې مونږ ته نه پرېږدي دومره غټه دستخوشي درکړو ته راته ورکړه چې خوشحاله شي دا واخله هیله ده دا مزدور ته مزدوري میلاویږي خاني نه ځکه چې زه د شیطان د سکول ماسټر یم شیطان په ګوته ګډوم په ګوته څه چل دی بچي خیر خو دی نن ډېر خفه نه نه مورې داسې خبره نشته هسې لږ ستړی شوی یم بچې نن مې د ګاډي کرار به ونه لیدو ولې بیا خراب شوی دی څه نه نه مورې هغه نن راله پرمټ کې ګاډی ټریفک والا چالان کړی او بند یې کړه نو لالا پیسې ورکا او ګاډي راخلاص کا څنګه یې راخلاص کړو 50,000 روپۍ جرمانه ده اوس 50,000 روپۍ ده کومه راوړو بچې ګاډي خو راخلاصول پکار دي زموږ د غریبانو خو هغه سره ده وبشي مورې وبشي اوس ورځو کې به د پیسو غم وکړم او ګاډی به راخلاص کړم بچې ته به 500 روپۍ کوم ځای راوړې داسې به وکړم د ګاډیانو پیسې راوړم داسې ګاډی راوړې بیا به ورته ورکړو مورې دا خو د ټول نه ښه خبرې زه به ورته واپس کړم بیا خفه کېږم بچې داسې وګڼه چې دا پیسې ستا په جیب کې پرتې دي څه سوچ کې ده نانا سوچ مې دا کولو چې زمونږ د مینې به څه انجام کېږي و ساده ګله د مینې لیوني د چا پروا نه کوي ستا او زما په منځ کې د حیثیت هغه دیوال ولاړ دی چې په ډغرو والو به موږ خپل سرونه مات کړو هغه دیوال به ونه غورځي نو ولې ما تا نه د اوسه پورې داسې لالچ کړی دی ولې ونی زه ستا خبره نه کوم زه خو ستا د خاندان خبره زموږ ستا په مینه کې زموږ د خاندان څه کار دی د نن زمانې خلک هغه خلک دي چې په نه کار کې هم کار ساتي زما او ستا په منځ کې به د جدایي هغه دیوال جوړ کړي چې د یو بل دیدن خو څه د یو بل مخ کتو پسې به موږ ړانده کړي زه د خلکو پروا نه ساتم او نه د خپل خاندان پروا ساتم چې زه پروا ساتم نه صرف خپل جانان پروا وساتم و اسم ما خرابېږي یو شاعر ویلی دي او صرف یې ستا دپاره ویلي دا ستا د مخ کتاب ته چې ورګوري پکې ورک شي شینواري افریدي او مناګوري پکې ورک شي Thank you.
داستا د مخ کتاب تا داستا د مخ کتاب تا چې ورګوري پکې ورکشي شینواري افریدي او مولا ګوري پکې ورکشي داستا د مخ کتاب تا چې ورګوري پکې ورکشي شینواري افریدي او مولا ګوري پکې ورکشي شینواري افریدي او مولا ګوري پکې ورکشي داستا ستا ستا راشي نو د خپلو نصر لاړ شي د خپلو نصر لاړ شي محفل ته چې راشي نو د خپلو نصر لاړ شي د خپلو نصر لاړ شي څنګه چې سحر وکړي څنګه چې سحر وکړي څنګه ستوري پکې ورک شي شینواري افریدي او مولا ګوري پکې ورک شي شینواري افریدي او مولا ګوري پکې ورک شي داستا ستا ستا چکړه خور لډېر نازا څنګه د تور زلفو چکړه خور لډېر نازا چکړه خور لډېر نازا مېندې پکې ورکشي مېندې پکې ورکشي هم یې سوري پکې ورکشي شینواري افریدي او مولا ګوري پکې ورکشي شینواري افریدي او مولا ګوري پکې ورکشي داستا ستا ستا او خماري عجب دے خائستے عجب دے او خماري عجب دے او خماري عجب دے بشمیرا نظرونا بشمیرا نظرونا چې درګوري پکې ورکشي شینواري افریدي او مولا ګوري پکې ورکشي شینواري افریدي او مولا ګوري پکې ورکشي داستا د مخ کتاب تا چې ورګوري پکې ورکشي شینواري افریدي او مولا ګوري پکې ورکشي شینواري افریدي او مولا ګوري پکې ورکشي داستا ستا ستا نن بندقه 5000 دینو
ولې نورې پیسې دې پیدا نه کړې څه یاره خان جی زمونږ د غریبۍ کورونه دي موږ سره صحیح دا 50,000 موږ د ګاونډیانو راکرس کړي ولې موږ نه شوړې ګټلې یادې سکي بل دې دې بیلولې څه تاسو نو څوک جواري ګټلی شي اول سړي باندې پیسې وبیلې ښې خوشحاله کوي او بیا یې وله داسې زړه وچوئ داسې چې د ښې توښې نه یې وباسي وله یار وله باچا السلام علیکم. وعلیکم سلام بچی. وعلیکم سلام. ولې بچی ګاډی دې خراب دی چې دا مصری دې ځان سره راوړي نه بابا جانې ما دا سردي لپاره دې راوستو چې زه تاسو یو خبره کوم. وای بچی څه خبره کوم؟ خبره دا ده چې ورسره دل غواړي. نه بابا جانې زه در سره کله چې د ځواني لور ژبه لیکو وکړي زه خبره مور پلار ته سترګو کې ښکاري. ته ورځه بچې زه در سره څه خبره کوم. بابا جانې زه ستا پلار د هغه وخت نه پېژنم بچې چې کله ته پیدا هم نه وې. ما او زما پلار ستا د پلار په واده کې د هغه ډېر مدد کړی و هم د پیسو. زه پوه نه شوم خان. ښه پوهېږې بچې ډېر ښه پوهېږې وې ځان دې ناپوهه کړی دی. زما د بنګلې مخې ته ستا کور داسې ښکاري لکه په شال کې د شړۍ پیوند. بیا ته څنګه زما لور سره زما کور ته د واده په نیت راغلې؟ زه دلته په خپله خوښه نه ستا د لور په خوښه راغلی یم خان. زه تا له ستا د حیثیت پیغور نه درکوم بچې. لږ سوچ وکړه کوم عیش و ارام چې زما لور ته زما په کور کې میلاویږي ستا په کور کې نشته. په دې کې زما هېڅ قصور نشته بچې. دا د قدرت فیصله ده. خوشحالۍ د غریب په کور کې د مالداره خلکو نه زیات وي خان. او پاتې شوه د عیش او د آرام خبره نو غریب سړی چې ټوله ورځ خپل کار وکړي او ستړی ستومانه خپل کور ته راشي نو د هغه په شلېدلي کټ او په شلېدلي بستره کې چې کوم آرام وي هغه د مالداره خلکو په ډبل بیډ کې نشته. ګوره بچې زه د مینې دشمن نه یم او نه ظالم یم. دومره وګڼه چې زه یو مجبوره پښتون یم. ما په وړوکوالي د خپلې لور پېژن خپل وراره سره کړې ده. اوس ته ووایه بچې چې زه د خپلې لور ارمان پوره کړم او که خپله پښتو ترسره کړم. خان ته خپله پښتو ترسره کړه. د خدای په امان. پیسې دې ورکې په کار چې ګاډی راوستې وې اوس پکې څه پاتې شو.
یاره مورې دا عدالت او د کچرۍ کار دی دا ګاډی راځندول څه داسې اسان خو نه ده را به شي دا ګاډی بچی دې د غوسې څه خبره ده یاره مورې ستا نه خبرونه راته داسې پته نه وي لکه ته په ما شک کوې دا ګاډی ما په جواره کې مېرلی یا مې ستا هغه 5,000 روپۍ په تا ولګولي وایې لالا زما 100 روپۍ نوال نه لالا ځه سړی کا چې کله ګاډي راوړي بیا به راکړي ماړې ته ونیسه ګاډی نن خم شو راته وایي ګاډی او ګاډی پوهېږم نه په دې هلک باندې څه چلو شو پته نشته مولي لالا ته ډېر روزونه پریشانه دی خیر خو دی څه راته نیغ نیغ زه تا ته ځکه نیغ نیغ ګورم چې تا بابا جانې ته څونه په اسان وویل چې خپله پښتو پوره کا چې دا مې ورته نه ویلې نو څه به مې ورته ته یو کویدن شوي جینۍ د کویدن شوي جینۍ رشته غوښتل څه نامناسبه غونډه کې خبره ده نو ته چې هر څه وې زه د تره زوی سره واده کول نه غواړم ولې ستا د تره زوی کې څه چل دی هېڅ چل ورکې نشته زه تا سره مینه کوم او واده به هم تا سره کوم خو دا ناممکنه ده دا ستا د پلار خواهشم دی چې هغه ستا واده ستا د تره زوی سره کول غواړي او د دې نه علاوه تا سره بله لاره هم نشته ولې نشته موږ دواړه به د دې نه چکته لرې لاړ شو زه د خپل پلار په خواهش باندې خپل ارمانونه نشم قربانولی زه به د خپل کور پرېږدم زه به د دې ځای نه چېرته لرې لاړه شم غلی شه تا دا سوچ څنګه وکړو چې زه به په دې بېغیرتوب کې ستا ملګرتیا وکړم ستا تا ته پته شته چې په دې معاشره کې د کور نه وتې جینۍ په کوم نوم یادېږي تا له شرم پکار دی چې ته د هغه پلار د فیصلې نه بغاوت کې چا چې په ماشوموالي کې لومبي ځل ستا د خولې نه په بابا اورېدو ستا مخصوص ځل یې ښکل کړی ته د هغه پلار د خواهش نه انکار کې کوم به چې په وړوکوالي کې ستا هر خواهش پوره کړی ته د هغه پلار ارمانونه خاورې کول غواړې چا چې ستا د ارمانونو دپاره خپل ارمانونه خاورې کړي ګوره نازیې زمونږ د مینې نه مخکې موږ سره زمونږ مور او پلار مینه کړې ده او د هغې د مینې قدر پکار دی قدر ما ته پته ده چې ستا د تره زوی ټول عمر په لندن کې تېر کړی ده او هغه به تا ښه خوشحاله ساتي بس داسې وګڼه چې ما او تاړو په ژوند کې میلاو شوي نه وي ځه لاړه شه دلته نه لاړه شه اوا لاړه به شم خو ستا په شان مې بېوفا به ضرور یم په تلو کې درته یوه خیره کوم چې څنګه دې زه په سرو سترګو وژړولم الله دې همدغسې په سرو سترګو جړوم همدغسې په سرو سترګو بے وفا زنایم جانانا ولې ولې تا ته څه پته ده چې دا هر څه ما ولې وکړ ستا د مینې نه انکار زما مجبوري او ستا کامیابي ده یعنې قسم په خدای چې د خپل ځان نه زیاته مینه زه تا سره کوم تا سره کوم بابا جانا وای وای بچی څه خبره څنګه وینځل زما په ځکه د انسان ډېر قدر دی
اقرار سره سره زه یو پښتون یم او پښتون سړی چې یو ځل چا سره ژبه وکړي د هغې نه بیا په مرګ هم نشي اورېدی ګوره بچې ته چې په دې کمره کې دا څومره تصویرونه وینې که نه دا ټول ما په خپل لاس جوړ کړي دي دا ټول خیالي تصویرونه دي دوی نه زما خبره اوري نه ما ته خبره کولی شي ته زما حقیقي تصویر یې ته زما په هره خبره پوهېږې زه دا امید لرم چې ته به زما د فیصلې نه انکار وکړې ما ته ستا د غم احساس دی څوک چې الله تعالی زما قسمت ګلداري کوي بابا الله تعالی زما په قسمت کې دغسې زما په صبر زما کې نه هېڅ ګیله نشته زه منم بچې چې زما په فیصله به تا ته ډېر تکلیف رسېږي خو زه دا امید لرم چې مستقبل به دې ډېر روښانه وي بچې ډېر روښانه بابا جانې ته زما پرېږده په ورکوټوالي ولې کولم زه منم بچې زه منم چې زما نه غټه غلطي شوې ده خو د پښتون د خولې نه وتې خبره ده د هندي هغه غوښې دي چې په واپس راتللی سړي راسا زړه په سر لګي بچې زړه په سر لګي بابا جان بچې ستا د تره زوی څه بد هلک نه دی زه امید لرم چې تا به ډېره خوشحاله ساتي ډېره خوشحاله
यो अरमान में पजड़गी की दम दो दे दगा यो अरमान में पजड़गी की दम दो दे काश्चित जमावे जगास्तावे बस दासे उगाड़ा چې ما او تاړو په ژوند کې ملاو شوي دي زه لاړه شه دلته لاړه شه آوا لاړه به شم خو ستا په شان د بېوفا به ضرور یم په تلو کې درته یو خیره کوم چې څنګه دې زه په سرو سترګو وژړولم الله دې همدغسې په سرو سترګو جړوم همدغسې په سرو سترګو काश्चित जमावे जबदासी ख्वारो जार नवे ज्वंब में पदार नवे خلیلا دارا تویا چې د مور خو ته پوس کړی چې راغلی کنه او تا ته پدلا چې زه هر دې ته ځم مور ته وسکیږي خو چې دل ته راځم نه وسکیږي دې ضرور کول دي کنه زکا ضرور کور دې ضرور کرا اچھر عمران اغلا سلام علیکم ماما بخیر راغی بابا لویا شي بچے کینه بچے بچے د مور سلیمان خپانه نه چینه راځي هغه وی ته ماما کله ورشه زدر زما زکا هغه د مور راغا شکر دې چې زمون کړه دا خوراله ستړي مشي بخیر راغی تروري لېشي خوري ته تمون کر راځي ولنا چې دا لیونی کور کې کېنې نو زه به راشم که نه او ته کېنه خورې ځه بچې د ترور ترچې پخې کا ډېره ښه ده بابا نه لورې چېرې بیا وستمه دې لیونی پسې راغلی یم چې کور ته یې بوځمه داسې وې ترور بیبي اوس خو راغله اوس یې واپس بوځي بچې جانزیب کور کې یوازې دی او چې لږ غوندې روټۍ لیټ شي نو ټول کور په سر راواخلي راځه چې نه څادر واخله چې ځو ښه مورې ته ضرور څه پټې وښیه لاس کې دې څه دي حساب نه مورې دې حساب نه دي وښیه ته مورې جانزیبه د خور د واده کالي چټه وړې مورې پکار مې دي واپس به راوړم د غلو په شان د خور کالي وړې اور وی واپس وراسم गाड़ी वापस लाना वस्तो और द गवंडे ने पैसे दिन बन रखे और तो वे काली को वापस रोड़म मोरे काली सा मार अपने सब काली ज्वारे लोड़े या दमी लोड़े मोरे दर्तनी ने करा चिपकार भी क्या वेरो तुम्हारे द काली ने छोड़े ज़दर्तन पेरा मोरे पेरा मोरे
بیبي په مزه مزه سترګې کولاو لالا خورې ځوان لیونی شوی څه چې ځان وژني لیونی شوی نه یم دې ژوند نه تنګ راغلم د ژوند نه تنګ شوی خو اخر ولې ولې غریبه د لالچ په لار روان کړ ما د بدبختۍ ګړنګ ته لاړ کړ ګوره ځوانه چې انسان ټاکل کوي نو بدبختي ورته خوشبختي کېږي خو زه ما ته پته ولګي چې پیسه ستا ضرورت دی د پیسه تا نه مخکې ته ورپسې ته منډې ځه چې زه تا ته داسې لاره وښیم چې ته مخکې پیسه به تا پسې دا د خوشبختۍ د لارې سورلي ده څومره تیزۍ سره چې د دې تمانچې ګولې د دې سړي په لور ځي دومره تیزۍ سره به نه ستا په لور درځي اوس ته سوچ وکړه چې بدبخته ښې او که خوشبخته تاسو خو داسې خفه ولاړې لکه چې نیام چېرته پاک رسېدلي وي خفه په دې یو چې هغه یار دې اجرتي شو یار یار کوم یار هغه د چا خبره وایي ډمې ډمې یار دې مړ شو وایي د کمې کوزې موږ به کم یار یاد ساتو الله هیڅ کار نشته دا ټیکسي ډرایور یاد دی دې ځینه لپانګ تللی و خو د لوټونو لوانګ ته جوړ شو ولې د هغه په اجرت کېدلو به موږ بدرنګ شو اخر ته چا ویلي وو وایي چې زوی دې وشو نو هغه ورته وی خپل بار به وړي او خپل به وړه ما ته وګورئ ما نه چلي ساتئ
زه د شیطان د سکول ماسټر یم شیطان په ګوته ګډوم په ګوته ما سره خبرې ولې نه کوې او نه ما سره ته ملاوېږي تا د خبرو پرېښې سي چې زه تا سره خبرې وکړم او یا تا سره میلاو شم نو اخر ما تا سره بد څه کړي ما خو کبر کړي نو خپل ځان سره مې کړي دا قسم کړي نو خپل مستقبل جوړولو دپاره مې کړي ها لکه تا خپل مستقبل جوړ کړ ولې نه دا وګوره کوم پوګاړی دی دا راوګوره دا ګوتمه دا سره نو سړی ځان څنګه جوړ داسې جوړېږي که نه ستا پسې راغلی تا ما سره دا هر څه دې خدای ستا نصیب کړي زما دا هېڅ هم نه دي پکار زه په خپله غریبۍ کې ډېر خوشحاله یم څنګه کوي غریبۍ ته ټوله ورځ په ورکشاپ کې اوسپنو سره نښتې دا نکونه دې وګوره بس هم د موبلین او د ډیزل نه ډک څنګه کوي دا غریبي ته موبلین او د ډیزل تور کې خفا کېدی شي خو د انسان په مخ باندې چې کوم د پیغور تور کوي هغه تر له حده پورې نه شي پاکېدی یو خبره مې بله مه تا له خدای هر څه درکړه خو یو شیز چې هغه تا سره نشته هغه دی سکون معلومیږي چې کم بخت درس جهان یم چې د درس جهان دلدار مې دلدار نشو کای سلزل اقرار را سره وکړو دا زمانہ قرار زړه په قرار نشو ډیر غمونه دي چې زه خورم په خپله په دنیا کې مې بل هیڅوک غمخوار نشو که مې سله نصیحتونه ورته وکړه دا خدای بې لارې کړی په لار نشو سهل کار دی که رحمان په زړه ازار شمه چې خاطر د هغې مستې ازار نشو
زما خبره خو واوره. د یو قاتل خبر اورېدل ګناه ده. ولې بد نه باندې لګېدل؟ کوم سړی چې د خپلې مور عزت ونه کړي هغه به زما د مینې څه عزت وساتي؟ کوم انسان چې خپل لاسونه د خپلې خور په وینو سره کړ هغه به زما په لاسونو نه ګرځي څو لګوي؟ ګوره نرګس، بس ستا او زما ترمنځ اوس د جدایۍ داسې دیوال دی چې نه به یې زه غورځوم او نه به یې تا غورځول ته پرېږدم. او یو خبره بله، نه خو قاتل د شرافت په پرده کې پاتې کېدی شي او نه پرده د قاتل په زړه کې. माँ बाप का मोरे दार समारा पहाता है कि शयू से आवाज स्तादन लम कातिल मां जमाना मोरे चिमास्ता कतल द कस्तर दे करे पला खोर मारा दीदा पारा वो चलेला چې زه په خپل انجام یریدم. که چېرې تاسو معاف نه کړمه مورې، ما به خدای چېرې معاف نه کړي مورې، چې چېرې چې په ژوند کې د مورو نه کو قدر پس د مرګه یې بیا مه جاړه په قبر. چې د خور د خپله لاسه د لحد کا ته د رحم نه قابل د لوی قهر. توریا چغې مه وه، تورې د تور رنګ قدردان دی د تور زړه نه. ته خو هغه بدبخته انسان یې چې د مور جنت سره سره دی د خور غوندې نعمت هم خاورې. مور له خو خدای د جنت نوم ورکړی دی، خو ته هغه بدبخته یې چې په خپل ظلم دی خپل جنت کنډر. یو خور زما وه چې ما د کور که، او یو خور ستا وه چې تا د ګور که. دا زړه خو مې غواړي چې په دې هدیره کې یو قبرستان جوړ کړم، ولې چې ته واجب القتل. بس توریا بس، یارانې ته د نفرت تیلی مه ورته کوه او نه زما د کور په درشل باندې د تهمت لاړې وکړه. د خپل جنت او عصمت نه بس به زه ستا د یارانې ګنبد داسې لوټې لوټې کړم چې تر قیامته پورې به خلک یارانې ته تهمت نه ورورولي وایي. ستا غونته کې یاد ده رور ویل ګناه کبیره ده، ولې چې ته رور نه هغه اورې چې نه د مورې او نه د خورې. تون نالک شه او ستا په دې عمل شه، بیا تم ورسره دل شه. که ژوند ته د یارانې سپېلني نه وی لوګی شوی او یارۍ زما لاسونه بند په بند نه وی تړلی نو نن مې تم وچلی.
جوړ مې د جانا غم تک تلی نادي ما ورته ویلي هر کلمه په جړلی सो माजीगर मारा कवा कनोर सनवीनो खेरे हो चरत तलीन दी कनोर सनवीनो खेरे हो चरत तलीन दी दगम पचूड़ में द जाना गम तक तलीन दी मावरत वेली हर कलिमा पे जड़ली पाबंदी रस स्ता अमल स्ताओ जमा थरमन से देवाली जोड़ दे ओ सुमने द बिनी रिश्ता दा और न द मिनी रिश्ता खो खत्मोले शो द बिनी रिश्ता बा कायम है और पति टोलो रिश्तों के ताना यव रिश्ता ही रश्वा चिंता समान चकाला में दा रिश्ता खत्म हो गना खुला खो माते देशी खो रिश्ता नशी माते दे ज़कता पसीन रागले चिंता साल सरबोज़म बाकी का दरमान दतला बाग जिनको के नेम चिद ब्लाड पूरा त डोले कसे त बिशर में बसादल क्यूसी तो मामा सरजी जिद असल नजम जिद आने नफरत को जिद तो मामा सरजी नजम तो मामा सरजी नजम तो मामा सरजी Sarasi! Sini sama! To Mama Sarasi! Janzeba, zama pakur ki, zama palur la sochate, da sabat mashid rakha sira. Da badmashi da mama ji. Da zama majburi da. Zabah par chan khalasan sar bozo. चंदगली खलक पडोले की बुजी पजोर ना खडोले तमामा जी स्तालुर तयार नदा जमा दलुर मर्जे की जमा पे सलाम शामिल रहा तपोस कोले शमची वाले माफ पले दरवाजे तारे पर हमेशा बंदी करी थी गवाने जाओ तसा बखबर इस्ता उस जमाना पूरा जम खो बजम स्तालुर मजा सर पजोर बोसम जमा पजवन जमा लुर तनशे बो है Stade marmă pasă pe deșo cara. Sama baba wale bajni. Ce bajni nu ma wajna. Ce da tohle kisa khatm shi.
لکه د شمعې زه لکه پتنګ شومه ښکلې مغزې پالرم شونډو کې خندا لرم ژوند به دې سپرلی کړمه سترګو کې وفا لرم سترګو کې وفا لرم زه خو ستا دلبر یمه ستا د ژوند سهر یمه خدای به ستا په مینه کې تیر زه د خپل سر یمه زلفې په ټال ټال کړمه تا به پې خوشحال کړمه جوړ به په جبین یاره بیا د رنجو خال کما بیا د رنجو خال کما شرنګا پانځې دې علمونه خبره وینا لیلا پرورو کی دا قدمونه لیلا پرورو کی دا قدمونه لیلا شرنګا پانځې مې علمونه خبره وینا اشنا وای پرورو د ما قدمونه اشنا پرورو د ما قدمونه اشنا د خپل ارمان نا به جوړوم لیلا سری شونډې نرم ښکلي سپین رخسار لرم نشته دې مثال زما حسن مزیدار لرم حسن مزیدار لرم شرنګا پانځې دې علمونه خبره وینا لیلا پرورو کی دا قدمونه لیلا پرورو کی دا قدمونه لیلا شرنګا پانځې مې علمونه خبره وینا اشنا وای پرورو د ما قدمونه اشنا پرورو د ما قدمونه اشنا پښتونخوا یما ښکاري د لغمان تا جون به دې رنګین کما تا به ګلبرن کما زه به دې په غاړه کې یاره لونګین کما یاره لونګین کما څوک یې زما کور ته بغیر اجازته راغلی مرګ د چا کور ته د راتلو اجازت نه غواړي دا ستاسې وګڼه چې زه ستا مرګ یم زما قصور څه دی ستا قصور به هغه چاته پته وي چا چې ماله ستا د سر قیمت راکړی زما په سر تاله چا پیسې درکړي یاروکه ما ستا د سر پیسې اخیستې دي ستا د سوالونو د جوابونو درکولو نه ماما نورا زما خاوند مه وژنه
زبم دلته سم نه متاسفه